یو مولا چې نسوار کوي نو نسواري مولا پسې لمونځ کول شرعاً څه حکم لري؟ نو محترم وروره علامه عبدالغنی نابلوسی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی فتاوا نابلوسی نومیږي. نو دا اصل کې په یو بل کتاب شرح ده چې هغې ته هدایات ابن العماد وی. دا یو حنفي عالم تیر سوی، هغه اصل کې لیکلی دی وی زه به دا مسله لږ تفصیلي کړم وروره. ده لیکلی دی وی څوک چې سګرټ وهي که یو امام سګرټ وهه نو د پسې لمونځ مکروه تحریمی مکروه ده وی. هلته ده دا خبره کړې ده. خو عبدالغنی نابلوسی رحمه الله رحتی باندې کړی ده. نو هغه هلته ډېر اوږد بحث کړی ده علامه عبدالغنی نابلوسی، او لیکلي دي چې سګرټ مکروه تنزیهي دي وروره. خو تر ټولو نه ښه تحقیق چې چا په دې مسئله باندې کړی ده هغه علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله کړی ده. عبدالحی لکنوي صاحب یو کتاب جوړ کړی ترویج الجنان بالتشریح حکم شرب الدخان. په دې کتاب کې علامه عبدالحی لکنوي حاصل یې داسې ده بعض علما سګرټ و تنباکو مطلقاً حلال بلی، بعض علما یې حرام بلی. نو دی وای دا خبره چې څوک وایي مطلقاً مباح دي دام صحیح نه ده، چې څوک وایي مطلقاً حرام دي دام صحیح نه ده. دی وای سګرټ څښول چې دي دا مکروه دي. خو اوس خبره دا ده یا به کراهیت تحریمی وي. نو که کراهیت تحریمی سي نو دا ګناه کبیره ده، مرتکب د ګناه کبیره فاسق ګرځېږي، امامت یې مکروه ده. او کچیرته مکروه تحریمی سی سګرټ نو حرام هم نه دي مباح هم نه دي. خو که مکروه سی، که مکروه تحریمی سی بیا د ګناه کبیره نه ده، ځکه مکروه تحریمی دا حرامو ته نږدې دي نو بیا له کبائرو نه ګرځېږي، له ګناه کبیره نه، او مرتکب د ګناه کبیرې فاسق ده. د اهل سنه والجماعت مذهب ده. او بعض علماو سګرټ څکول صغیره ګناه بللي. نو دی وایي که مکروه تنزیهي سي نو مکروه تنزیهي خو صغیره ګناه ده، خو په صغیره ګناه باندې اصرار کول او اعتیاد و عادت یې ګرځول نو دا کبیره ګرځېږي. اصرار په صغیرې کبیره ګرځېږي. نو چې کبیره وګرځېدله نو سګرټ کم بالفرض مکروه تنزیهي سي نو خو صغیره ګناه شوله. صغیره ګناه باندې دوام کول کبیره ګرځېږي. نو دی وایي چې فظهر ان شرب الدخان موجب لارتكاب الكبيرة على رأي أكثر العلماء ذوي الشان، وهو الذي يدل عليه البرهان. ومن ذهب إلى الإباحة مع الخلو عن الكراهة فقول لا يخلو عن شذوذ و خسران. نو دا د سګرټو په اړه باندې د رایه سو محترمه د په دغه کتاب کې دغه خبر ذکر کړي، باندې بحث کړی د ټول تحقیقي امداده. او علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله یو بل کتابون جوړ کړی دا زجر ارباب الریان عن شرب الدخان. په دغه کتاب کې هم دغه خبر کړی دالته بحث کړی. الباب الرابع فی فوائد المتفرقه فی الحل والحرمه. خدا خود تنباکو د سګرټو څخول دي او پاتې سو د تنباکو یا د نسوارو په خوله کې اچول چې موږ ورته دینه بیا تعبیر لکه مثلا یو خو هغه سګرټو کې اچول دي چې کشولي دي، یو د نسوارو یا د خوړلي. نو دی وایي د تحقیق دا دی وایي چې بعض علماو دا مکروه تحریمی بللی، حرام بللی.
بعض علماء مکرو تنزیهی بللی خدای وای والحق انه لا وجه لذا ولا لذاک نه مکرو تحریمی دا نه مکرو تنزیهی دا فلا يبقى الا الاباحه فيما هنالك كيف وفي أكله خصوصا مع الورق المأكول في ديارنا منافع كثيرة يعلمها مستعملوها بطباع سليمة. نو محترم ورورا عبدالحی لکنوی چې کوم بحث کړی دا نو دوی وی چې د سیګریټو څکول خو نو یا مکرو تحریمی دیم ګناه کبیره سوا که مکرو تحریمی سیم ګناه کبیره ده که تنزیهی سی نو دوام ور باندې بیا ګناه کبیره ده. اما تنباکو یا نسوار کول نو دی دا مباح بلی. نو چې مباح یې وبلل دی وایي صرف یوه خبر ده چې که غاښونو خولې نه دې بدبوی تله د هغې وجې نه بیا کراهیت راتللی سي. نور شرعا دی وایي چې مشکل نسته ده پکې، خو بیا هم ښه کار نه ده وروره که هر رقم ته سي یو مسلمان چې له تحرزو ځان ترې نه وساتي دا ښه کار ده. الله دې جوړ لره وروره، الله دې کامیابه لره. نو امامت د سګرټي خو در معلوم سو، اما د نسواري امامت نو چې دی ځکه د ډېرو کتابونو نه بحثونه کړي دي، هغه حاصل یې دا راغلی چې دی دا مباح بلي. نو چې مباح یې وبلو نو خو مرتکب د ګناه نه ده سوی. نو چې مرتکب د ګناه نه سو په ده باندې امامت یې هم صحیح کېږي. الله دې جوړ لره، الله دې کامیاب لره. عبدالحی لکنوی زجر ارباب الریان عن شرب الدخان. الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسي.